أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. सूरत बकरा द्वेम सिपारा 236 नंबर आयात थे। दे आयातुन के दा तलाक और दा महर मसला बयानीगी। द तलाक और द महर और द सोहबत पर लिहाज बांधे दे के सलोर सूरतुन जोड़ीगी। द द्वो हुक्म पदे आयात के बयान शवे दे। यौदा कि महर मुकर्रर शवे न दे और सोहबत और खिलवत हम न दे रागले। महर न दे मुकर्रर शवे, खिलवत और सोहबत न दे रागले। द्वेम महर मुकर्रर शवे दे और सोहबत और खिलवत न दे रागले। और द्रेम सूरत दारे कि महर मुकर्रर शवे दे और सोहबत हम शवे दे। पदे सूरत के पूरा महर बवर कई। और सलोरम सूरत दारे कि महर मुकर्रर शवे न दे और सोहबत या खिलवत शवे दे और दागे न पसे तलाक वर करे दे न पदे सूरत के महर मिसल बा वर्कीगी। महर मिसल देते हुई कि दे जनाना बल खोर वादे शवे दागे ल सोमर महर वर्कड़ी शवे दे या द त्रिलुरे दागे सोमर महर दे अकमर महर बदेलम वर्कड़ी शी। न पदे आयात के दाड़ुम बनी द्वो सूरतुनो हुक्म बयान शवे दे। जब महर मुकर्रर शवे न दे और खिलवत सहीहा या सोहबत न दे रागले और तलाक वर्कड़े शो
یعنی کویژدن کې نکاح شوې ده او دا ښځه د خاوند کور ته لاتلې نه ده او طلاق ورته ورکړی شو، مهر یې نه دی مقرر کړی، نکاح یې شوې ده، رخصتي نه ده شوې، نو چې طلاق یې ورکړ نو دې سړي باندې د ښځې مهر واجب نه دی. دا سړی به دې ښځې له یو فایده ورکي او هغه فایده کم از کم یو جوړه جامې دی ولا واخلي رخصت دی ورکي. د دغه فایدې ورکولو خاص مقدار شریعت مقرر کړی نه دی. د سړي د وس مناسب فایده به ورکوي. نو که سړی مالدارو د خپل وس مناسب ډیره فایده دی ورکي، ښه جوړه دی ولا واخلي. او که سړی غریبو نو د خپل غریبۍ مناسب جوړه جامې دی ولا واخلي. نو سړی به د خپل حیثیت مطابق د ښځې ته فایده ورکوي. حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ هغه یوې بیبي سره نکاح کړې وه او بیا ورته طلاق ورکړ، رخصتي نه وه شوې او طلاق یې ورکړ. نو دې بیبي ته حسن رضی الله تعالی عنہ 100,000 روپۍ ورکړلې. د هغې وخت 100,000 روپۍ ډېر شو. قاضي شریح یو تابعی دی، د دقه شانتې نکاح کړې وه، رخصتي نه وه شوې او طلاق یې ورکړ، 500 درهمه بیبي ته یې ورکړله. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمائی وی کم از کم یو جوړه جامې دی ورکی، د خپل وس مناسب یو جوړه جامې دا د خپلې بیبي له ورکي او رخصت به کي. دا چې نکاح شوې ده، رخصتي نه ده شوې، خلوت او صحبت نه دی شوې او طلاق یې ورکړ، نو مهر نشته، خو سړی د خپل وس مناسب ښځې ته فایده ورکړي چې کم از کم مقدار د هغې یو جوړه جامې د وس مناسب دي. او که زیات وس الله چاله ورکړي چې څونه ډېر څه ورکوي ورلیکي. دویم صورت په دې دی کې دا دی چې مهر مقرر شوی دی، مهر مقرر دی او رخصتی نه ده شوی، ښځې خاوند یو بل سره لیدل ملاقات نه دی شوی او طلاق یې ورکړ، نو چې څومره مهر یې مقرر کړی دی د هغې نیم به د ښځې ته ورکي، نیم خاوند ته پاتې شو. البته که دا زنانه وایي چې ما نه څه اخیستې دي، خو تش نوم باندې یو نکاح مې ورسره شوی ده او طلاق یې راکړه، زه ترې دا نیم هم نه اخلم، ما وربخلی دی. چې وربخلی دی نو بس معاف شو سړي ته. الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقدة النکاح. دې آیات نه معلومیږي که دا ښځه معافي کوي او دا نیم مهر ورته وربخي نو ډېره ښه ده، یا که دا سړی وایي اسم زما په نوم شوې ده نو نیم مهر نه ټول مهر به وله ورکم، نو که ټول یې وله ورکه لا ښه شو ده. نو که سړي احسان وکړه ټول مهر یې ورکه ډېره ښه، که ښځې احسان وکړه وی نیم مې کېږي دا نیم مې هم در وبخه. د عربو
عام عادت داو چې واده به وشو نو د واده په موقع باندې به پوره مهر ورکو، د واده په موقع پوره مهر. نو چې د واده په موقع پوره مهر ورک او لا د دوی یو بل سره ملاقات نه دی شوی، نو دا نیم مهر ته دا سړی غواړي چې ما خو درکړی د نیم مهر واپس راکا. نو که دی دا نیم مهر او نه غواړي معافیو کی او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، دی ورته دغه نیمم پرې چې دا ټول ستا شو. نو د نیم د واپسې حق د ده و، خو ده یې خاطر وکړو ورته یې ټول پرېښود. دا هم داسې لکه چې معاف یې کړ. نو معاف کول افضل دی او تقوا ته نږدې دي. بيده عقدة النكاح الذي بيده عقدة النكاح، هغه کس چې د هغه په لاس کې غوټه د نکاح ده، د تړلو پرانستلو اختیار ورسره دی، نو هغه خاوند دی. دا تفسیر پیغمبر علیہ السلام کړی دی. ولی عقدة النکاح الزوج، دا عقده نکاح مالک خاوند دی. چې نکاح مکمل شي نو دا نکاح برقرار ساتل د خاوند اختیار دی. دا نکاح ختمول دا د خاوند اختیار دی. بیا پکې د ښځې اختیار نشته. د نکاح تړلو نه مخکې خو د ښځې اختیار شته چې تپوس کېږي چې د فلاني سره ستا نکاح کو اجازت دی وی او نو وبشي نکاح. که ورته فلاني سره ستا نکاح کو اجازت دی وی نه، هېڅوک هم نشي کولی. اختیار مخکې شته، خو چې کله دې اختیار استعمال که او د خاوند نکاح کې راله نو بیا د خاوند اختیار دی چې دا په نکاح کې ساتي هم او که طلاق ورکوي هم، نو بیا د ښځې اختیار ختم شو. نو الذي بیده عقدة النکاح د دې نه مراد خاوند دی. لا جناح علیکم، نشتر پتاسو باندې گناہ، ان طلقتم النساء کچر تاسو طلاق ورکے بیبیانو تا، لا جناح علیکم پتاسو باندې ہس گناہ نشترے، مواخذہ در باندې نشترے د مہر. لا جناح علیکم د مہر گناہ او مواخذہ او گرفت در باندې نشترے. ان طلقتم النساء کچر تاسو طلاق ورک بیبیانو تا، ما لم تمسوهن تر سوچ تاسو مسکڑی نوی دوی لرا، لاسم وروڑی نوی، او تفرضو لهن فریضہ او تاسو مقرر کړی نوی دوی دا پارا مہر، او تفرضو لهن یا تاسو نی مقرر کړی دوی دا پارا فریضتا مہر. نو پتاسو دا مہر پبارک مواخذہ نشتره. طلاق ورک مہر هم نه مقرر کړي او رخصتی نه شوی، لاس هم نه وروړي. ومتعوهن فیدا ورکے دی بیبیانو تا. پدے صورت کے طلاق قبل الدخول لے نو فیدا وتورسوے. علی الموسع قدره پمالدار باندې داغ د طاقت مناسب فیدا رسول لی. علی الموسع قدره پمالدار داغ د وس مناسب، وعلی المقتر قدره او پا غریب باندې داغ د وس مناسب. غریب دے د خپل وس مناسب فیدا ورکی جوڑا جامع، مالدار د خپل وس مناسب.
متاعا بالمعروف دا فیده ورکول دی پا نیک طریقه باندې دا فیده رسول دا قیده موافق دی متاعا بالمعروف پا معروف طریقه باندې فیده ورکول دی حقا علی المحسنین لازم دی دا پا نیکی کون کو باندې حقا واجب دی و لازم دی علی المحسنین پا احسان کون کے پا نیکی کون کی باندے پا طول مسلمانانو باندے دا سے صورت چی پیخشی نو فیدہ ورکول پہ لازم دی وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ کچر طلاق ورک تاسو بی بیانو تا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ کچر تاسو طلاق ورک خپلو بی بیانو تا من قبل ان تمسوهن مخکد دین چه مسکے تاسو دوی لرا وقد فرضتم لهن فریضتا او پا تحقیق سر تاسو مقرر کری وی دوی دا پارا مہر طلاق ورک و طلاق قبل الدخول دے و مہر مقرر دے فنصف ما فرضتم پس لازم نے پتا سبانے نیم دا اغی مہر چم مقرر کرے دے جسونا مہر مقرر دے نو نیم مہر با بی بی دوار کی الا ان یعفونا مگر کدی بی بیانو دا نیم مہرم در اوبخ او یعفو الذی یا مافی اکرل اغی کس بیدیہی عقدت النکاح چے پلاس داغی کے اختیار دا نکاح دے چا خاون دے نو که اغا معافی اکرلا نیم مہر کے دوے ٹول واخلا نو دیر خدا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى معافی کول ستاسو اقرب دیر نزدی دی للتقوى پرہیزگاریتا کہ خزا معافیو کی دا پرہیزگاریتا نزدی دا چی نیم مہر میں کی گی ناخلم ٹول میں درو بخو کہ سڑے معافیو کی نیم مہر دکی گی ٹول واخلا نو دا اقرب للتقوى پرہیزگارے تے نزدے دے ولا تنسوا الفضل بینکم ما اے روے احسان کول پخپل ما بین کی یو بل سر احسان کول ما اے روے ان اللہ بے شک اللہ پاک بما تعملون بصیر پا اغی عملون باندے چی تاسوی کوئے بصیر لدن کے دے حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات حفاظت کوئے تاسو على الصلوات دا طول منزنو والصلاة الوسطى خصوصا دا منزمی منز وقوموا للہ قانتین ادرے گے اللہ پاکتا پا عاجزے و پا ادب باندے مخ کے دا طلاق مسئلے ذکر شوی رست نور مسئلے دا طلاق را روانی دی احکام ذکر کی گی منز کے دا مانزہ حکم بیان شو اشارہ پا کے دیتا را کہ مقصود اصلی اللہ طرف تا توجہ کولی او دا معاشری چی کم آداب دی کم معاملات دی داغے احکام نو دا نور و مصلحتن علاوہ اللہ طرف تا توجہ کول او اللہ طرف تا دے توجہ کی ترقی حاصل دل دام یو فیدے دا کہ معاملات دے درست وی معاشرہ کے یو بل سر تعلق دے خوی نو یو فیدہ دادا جستا با توجہ الاللہ مضبوط وی او دے کے بتا ترقی ملاوی نو چے خدای احکام امنے او عمل پہ اوکے نو توجہ بدے برابر شی او پدے کے حقوق اللہ با ادا کی گی حقوق العباد با ہم ادا کی گی نو توجہ دے برابر دا او چے کل حقوق اللہ
او حقوق العباد در نه ضایع کېږي نو ته به څه الله ته نږدې شي ستا به څه توجه الله ته برابر شي بے توجهي به دې راشي نو د مانځه حکم راغی چې مونځ کوه په دې مانځه توجه الله ته برابر کا معاملات دې درست کا نو د احکام په منځ کې د مانځه حکم راغی حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حفاظت د ټولو منځونو کوه خصوصا د منځمي منځ حفاظت ډېر وکړه دا منځمي منځ د مازدیګر منځ دی د سحر او د ماسپښین دا د ورځې منځونه ته یو وخته کا د ماښام او د ماسخوتن د شپې منځونه ته بل وخته کا یو خواته دوه منځونه د ورځې دي بل طرف ته دوه منځونه د شپې دي نو مازدیګر منځ منځمي منځ شو د مازدیګر ټیم د دنیا د کاروبار په لحاظ باندې اهم ترین وقت دی دکاندار اغم تا دی که چې شپه را روانه ده اوسه پورې څه سودا هم خرڅه کړې نه ده او دې وخت کې لږ بیدارېدل پکار دي چې سودا خرڅه کړو ټوله ورځ کار نه دی شوی ګاک وایي اوس به شپه شي دکانونه به بند شي هله سودا زر زر وکړه نو د ګاک دپاره هم اهم ټیم دی او د دکاندار دپاره هم او د آخرت په لحاظ باندې د مازدیګر ټیم اهم ترین وقت دی د مازدیګر په مانځه کې د فرشتو شفټونه بدلیږي دروازه چې کومه فرشتو ډیوټي وکړله هغه فرشتې د مازدیګر په مانځه کې رخصت شي دوی چې رخصتیږي نو دا بنده په مانځه کې دی نو په رجسټر کې ځان سره ولیږي یا الله چې موږ رخصتېدو نو ستا دا فلانې بنده دی په مانځه کې نو د کومو فرشتو چې د شپې ډیوټي ده هغوی مازدیګر مانځه کې حاضرې شوي هغوی په رجسټر کې اول ولیکي یا الله چې موږ ورلو ستا فلانې بنده په مانځه کې نو د مازدیګر په مانځه کې شفټونه بدلیږي او د دوو رجسټرو کې د یو منځګزار منځ ولیکلی شو نو د مازدیګر ټیم دا د ذکر فکر او د دعاګانو دپاره اهم ترین وخت دی د وظیفو دپاره د الله د یاد دپاره د مازدیګر ټیم داسې ټیم دی چې ډېر اهمیت لري او دقه شانتې د سحر مونځ هم په هغې کې په دوو رجسټرو کې حاضري لګي د فرشتو ډلې د سحر په مانځه کې دواړه یو بل سره یو ځای کېږي د مازدیګر مونځ چې د چا نه فوت شو لکه چې د ده مال حال ټول هلاک شو د مازدیګر مونځ چې یو بنده نه بغیر د عذر شرعي پاتې شو لکه چې د ده مال حال ټول تباه و برباد شو نو ټول مال حال تباه کېدل برباد کېدل په دې به څومره یو سړي ته غم او درد رسېږي نو چې چا نه مازدیګر مونځ قضا شو نو دقه به دی غمجن شي هر یو مونځ پاتې کېدل په دې پکار دی چې بنده خفه شي پخوا زمانه داسې وه چې چا نه به تکبیر فوت شو مونځ پاتې کېدل نه تکبیر اولا به ترنه فوت شو نو هغه به 3 ورځې ناست و خلک به راتلل لکه چې مړی شوي دی او دعا له وله راځي چې نور دی خدای خیر کړي او تا نه پرون تکبیر پاتې شوی دی او خدای دې نور د داسې تکلیفونو نه بچ کا نو دعا له به وله خلک راتلل اوس د خلکو نه منځونه پاتې کېږي نه خپله پروا شته او نه وله څوک عذر خوایله راځي
نحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حفاظت کوي د ټولو منځونو والصلاة الوسطى او د منځمي منځ خامخا حفاظت کې د خندق په جهاد کې غزوه خندق کې د پیغمبر علیہ السلام او د کافرو مختیا شوی و مدینه منوره کې صحابه کرام او پیغمبر علیہ السلام ټولو او یو طرف ته یو لوی خندق کنيستو نو عرب قبایل را جمع شویو پیغمبر علیہ السلام ته د خندق دی غاړه ولاړو او دننه طرف ته پیغمبر علیہ السلام او مرګري ولاړو نو په خندق خو را پورې وتی نشو خو د غشو باران شروع نو د ماسپخین منځ پیغمبر علیہ السلام او صحابه کرام اونکړې شو ځکه چې مخامخ کافران ولاړو او په غشو گزارونه پکول ماسپخین منځ نشو مازیګر منځ نشو د ماښام منځ نشو د ماسختن منځ د خپل ټیم نه ډیر رسته شو نو دا څلور منځونه قضا شو ماسختنې خو قضا نه دی خو د خپل ټیم نه ډیر رسته شو نو دې ټیم قضا ووی وی پیغمبر علیہ السلام په دې باندې ډیر زیات خفه شو او خیری یې وکړې وی د دې کافرانو د خدای پاک دا قبرونه د اور نه ډک کی موږ نه صلات الوسطی قضا کړ د مازیګر مونځ یې رانه قضا کړی دی د دوی دا قبرونه او کورونه دی د اور نه ډک شي نو مازیګري مونځ پسې پیغمبر علیہ السلام خفقان وکړ خصوصا مازیګري پسې حافظوا علی الصلوات حفاظت کې د ټولو منځونو والصلاة الوسطى خصوصا د منځمي منځ وقوموا لله قانتين ادرېږئ الله پاک ته په ادب قوموا لله قانتين الله ته په ادب باندې ادرېږئ منځ کوا په عاجزۍ باندې ادرېږه او که فرض که خطره وي د دشمن نه خطره ده او باقاعده رکوع سجده نشي کولی نو په ولاړې باندې په دې خپلو خپو د ولاړ یا دشمن ته مخامخ او په اشاره باندې منځ کوه په اشاره د رکوع دپاره د سجدې دپاره اشاره کوه او منځ وکړه یا په سورلی باندې سور یا په سورلی سور یا او منځ په اشاره باندې کوه فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا پس کچر تاسو یریگے د دشمن یرلا فرجالا نو پس پیاده منځو کا پخپو پولاړی منځو کا او رکبانا یا پس ورله سور منځ اوکا پروانه منځ کی چې ته پیاده ګرځې او منځ کې نه پخپو به ولاړی فرجالا پس پولاړی منځو کا او رکبانا یا پس ورله سور منځو کا فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس هر کله چې تاسو په امن شئ د دشمن خطره ختم شي فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس یادوئ الله پاک لرا کما علمکم څنګه چې تعلیم درکړی دی تاسو ته مخکې چې د مانځه تعلیم یې درکړی دی په حق طریقې باندې منځو کې فاذکروا الله پس یادوئ الله لرا کما علمکم څنګه چې تعلیم درکړی دی تاسو ته ما د هغه څه لم تکونوا تعلمون چې تاسو پوهېدئ نه والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا سړی چې مړ شي او ښځه پاتې شي
نو زمانه جاہلیت کې د ښځې عدت یو کالو عدت الوفات یو کال نو زمانگ شریعت اسلامی چی شروع شو نو ہمیں یو کال عدت الوفات برقرار ساته او بیا دا یو کال والا حکم منسوخ شو او سلور میاشت او لس ورځې عدت الوفات مقرر شو مخی آیات تیر شوی دی یتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10 پا نازلیدلو که دغه آیات رستو دی او دا موجوده مخ تا آیات چی دی نو دا مخ که دی خو پا ترتیب که اغا آیات مخ که لگی دلی دی او دا آیات رستو لگی دلی دی نو دا آیات منسوخ شو پا اغا مخینی آیات بانے یتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10 دا ناسخ شو او دا مخ تا آیات چی دی دا یو کال لپاره دا منسوخ شو د جاہلیت د زمانے یو کال عدت الوفات دیر سختو چې کومه ښځه به کونډه شوله نو په کور کې یو ورکوټې کوټګۍ به ولا جوړه کړې وه او په هغې کوټګۍ کې به هغه دننه کړه نو یو کال به په دغه وړه کوټګۍ کې دننه دغه زنانه پرته وه او دس ماتول به په دغه کوټګۍ کې وو خوراک به په دغه کوټګۍ کې وو او دې کوټګۍ نه وتل حرام د جاهلیت په زمانه کې د دې کوټې نه وتل دا په حرام پابندي وه او خوراک به داسې ورکو لکه بعضې خانانو چې سپو دپاره وړه کوټګۍ جوړه کړې وي او کوټګۍ په ور کې ورته ډوډۍ وروغورځي نه هغه سپی یې وخوري یا په یو لوښي کې ولا اوبه ورکړي مخې ته یې ورته کېږي هغې وڅکي بس نو دقه شانتې دې کونډې زنانه لپاره د لرې نه به یې ورته خوراک څښاک ورغورځو او دا به بهر راوتله نه نو په یو کال کې د دې بدن به د خیرو ډک پک د سپږو ډکه به شوله بدن به یې دقه شانتې سخا پسخا او دسمات هم دغلته او خوراک څښاک هم په دغې وړه کوټګۍ کې چکې کې بنده نو چې کله کال به پوره شو نو بیا به یې د دغې کوټګۍ وروته لرې کو دا به یې را وویستله نو یو زناور به یې مخې ته ودرو لکه خر به یې ودرو نو دا زنانه چې به راوتله دې له به یې پچې ورکړې وي نو هغه پچې به یو پچه به یې غورځوله مخې ته او قدمونه به یې اغشتل او بیا به دغه څاروي پورې به یې ځان ومږه د دوی عقیده دا وه چې دا څاروی سپیره شو نو د دوی د عقیدې مطابق څاروی به مړ شو د ښځې به عدت تیر شو دا دومره سختی دا به جاهلانو کوله شریعت په دغه پابندي ټوله ختمه کړله چې ښځه په خپل د خاوند په دې کور کې د ګرځي را ګرځي که د غسل ضرورت وي نو غسل دې کوي او دس چاردام به کوي مونځ به کوي ډول ډال به نه کوي دویم واده ته به ځان جوړی نه خشته د ډول جامې به نه اغوندي سر سڼه به نه کوي نکریزې رانجه تیل وغیره دا دې نه استعمالی نور د بدن حفاظت او صفایی دې کوي او د کوره به اوزي نه غم خادیله به ځي نه او کال چې دی نغې ولا ختم که 4 میاشتې او 10 ورځې که کال عدت الوفات ختم شو او د هغې په ځای باندې 4 میاشتې او 10 ورځې والذین یتوفون منکم هغه کسان چې له تاسو نه وفات شي ویذرون ازواجا او بیبیانې پرېږدي وصیة لازواجهم نو په دې سړو باندې لازم دی وصیت لازواجهم د خپلو بیبیانو لپاره د میراث آیاتونه پخوا چې نازل نو نو هغه وخت کې چې سړی به مړ کېده وصیت پې لازم و
چې مور له به څومره حصه ورکې پلار له څومره ورکې ښځې له څه ورکې بچو له څه ورکې وصیت وکړه نو د میراث په آیاتونو باندې هغه وصیت منسوخ شو چونکې دغه ورځو کې د ښځې دپاره څه میراث وغیره نو سړي ته حکم وشو چې ته د ښځې دپاره د 1 کال نان نفقې وصیت وارثانو ته وکړه وصیتا لازواجهم په دې سړو لازم دی وصیت د 1 کال دپاره د خپلو بیبیانو دپاره متاعا الی الحول پیدا ورکول تر 1 کال پورې غیر اخراج چې د کوره به اوباسي نه 1 کال لپاره نان نفقه وی او په کور کې اوسېدل وی نو دا ښځه به د دې نه فایده اخلي خو د کوره به وځي نه غیر اخراج بغیر د ایستلو د کور نه چې عدت پوره شي یا د دې زنانه حملو او حمل پیدا شو نو که بیا په خپله وتله نو ودیځي فإن خرجنا فلا جناح علیکم دا عدت تیرېدو نه پس که دا زنانه په خپله باندې وځي فلا جناح علیکم پس په تاسو باندې ګناه نشته دی واکدارانو ته الله وایي په تاسو باندې ګناه نشته دی فیما په هغه څه کې فعلنا چې دا بیبیانې څه کوي فی انفسهن په خپلو ځانونو کې من معروف د شریعت د قانون مطابق چې عدت تیر شي او بیا څه ډول ډال کوي اوځي نو بیا په تاسو باندې ګناه نشته او چې عدت تیر نه دی او خلاف شریعت ډول ډال کوي په واکدارو باندې ګناه شته منې لیکي والله عزیز حکیم الله زبردست دی او حکمت والا دی وللمطلقات متاع بالمعروف اوس د عامو طلاق وکړی شوو ښځو دپاره متاع بالمعروف فایده ورکول دي په نیکه طریقه باندې وللمطلقات طلاق ورکړی شوو بیبیانو دپاره متاع فایده ورکول دي بالمعروف په نیکې طریقې باندې د قیدې موافق فایده ورته ور ورسوه حقا علی المتقین دا لازم دی په متقیانو باندې دا امر استحبابي دی چې یو سړی ښځې له طلاق ورکي نو څه ناڅه فایده دې ورته ور ورسوي لکه جوړه جامې وله والي یا نغد پیسې وله ورکي کذلک یبین الله لکم آیاته کذلک همدارنګې یبین الله الله پاک بیانوي لکم تاسو ته آیاته خپل آیاتونه لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين